حل لاره څه شی ده؟ اوس د حل لاره دا ده الحاجة الى موضع جدید، الحل الوحید. د حل لاره یوازینۍ لاره سته د هغه دا ده چې ته داسې چل وکړې چې د اسلامي امت کې علما وروزي، انحصار ونه کړي. طالبانو موږ هر باب کې انحصاري خلک یو ډېر. موږ له انحصاره باید راوځو علما ټولو علومو ته چې دا نن عصر کې ضرورت شته دی، ټولو علومو ته د علومو او د ټولنې د ضرورت په سترګه ورته وګورو. بیا په دې ټولو علومو کې د اسلام له ادرس نه انسانان وروزو. دلته تاسې دا سوونو انسانان ناست دي، په دې سوونو انسانانو کې مثلا له دغې ټولنې نه درس نفره د کیمیا ماهرین جوړ کړي، خو چې دوی د چا په رنګ وي؟ درس د فیزیک، درس د ریاضیاتو، درس د جغرافیې، درس د تاریخ، درس د فقه، درس د تفسیر، درس د کسان خو د نحوي متخصصین هم وي که نه چې دکتورا پکې لري، د ادبیاتو، د صرف، د منطقو دې هم لاستاني پکې ځه اب هم درسره ومنو. نو دا ټولنه به طالبانو ورونو چې په ټولو ابعادو کې په ټولو علومو کې چې دا ټولنې کې د هر فن متخصصین موجود شي که نه، نو کله چې سخته راغله د همغې ټولنې هغه ورمخته کړه. اوس د نصاب متخصصین چې موږ ولرو، د نصابونو متخصصین چې کله مسله راغله نو نصاب متخصصین مشوره چې موږ څه وکړو، نو هغوی خو تیار متخصصین دي که نه، او په چا روزل سوي؟ اسلامي فکریه باندې روزل سوي دي. نو هغوی به تا ته خپله مشوره درکړي، نو هغه متخصصین دي، نو ته به د هغوی مشوره ومنې چې ودې منله د نصاب په میدان کې به کار وکړي. دغه د نصاب متخصصین به وړاندیز وکړي چې تاسې داسې چل وکړئ چې یو نوی نصاب جوړ کړئ چې همدغه علوم چې کیمیا او فیزیک او بیولوژي او نحو، صرف، منطق، معانی، بلاغت، تفسیر، علوم د قرآن دا ټول دې پکې وي. خو داسې چل وکړئ چې نوی نصاب جوړ کړئ د مدرسې او د مکتب دپاره، او دا نصاب داسې جوړ کړئ چې دې نصاب کې څوک وي؟ اسلامیزم عقیده وي پکې، روح د اسلام ور واچوئ. ستی به موږ تیار کسان لرو، د کیمیا والا به د کیمیا د اول صنف د دویم د دپاره کتابونه په شریکه جوړ کړئ، فیزیک والا ته به وایي، ریاضي دپاره به وایي، د نحو صرف هغه خو تیار جوړ دی، هغو ته ضرورت نشته ده. دغه علوم چې دا نننۍ دنیا کې موږ ورته علوم عصري وي، دا به ټول طالبانو نوی صیاغت پکې وسي. خو موږ به کسان لرو که نه، خو دا کسان تربیتول یو څه وخت غواړي، ضرور ستړی به ته تېروي یو څه وخت، ځکه چې دا انسانان تربیتې 10 کاله 15 کاله 20 کاله وخت غواړي درنه، زړه به نه په تنګوي. نو دا انسانان دي کله چې راتلونکی ټول نسل بیا عزتي دي تا ده، ځکه چې دا فکر دې ور واچو دې ټولنې ته، او د نصاب دې ټول همدغه علوم چې د نن عصري علوم ورته وایي دا دې ټولنې ته راوړل. علم کې مشکل و که په نصاب کې مشکل و؟ نو چې تا نصاب ورته جوړ کړ، راتلونکي کې به دې موږ ډاکټر څوک؟ پګړیوال، څڼوال، ګیروال وي به که به نه وي؟ قسم په الله یي به. دا بېګپه درته وایمه. ابن خلدون طالبانو د علم د اجتماعیاتو د علم د عمران ده که نه، د دغه عالمو. خو په هغه زمانه کې په مدرسو کې چې اسلام ډېر بریمن و، هلته به یوه مدرسه وه جامعیه به وه، په د یوې جامعې کې به هغې کوټې نه به مانځه ته هغه راووته، ابن خلدون راووته، د دې بلې کوټې نه به امام څه نوم یې د شاعر سعدي شیرازي راووته، د بلې کوټې نه به مثلا یو محدث راووته. فرق به یې نه کړي، دغه به هم پګړۍ وه، ښه ږیره به یې وه، ښه کالي به یې وه، دغه به مو دغه به مو، ځکه ټولو علومو ته روح د چا وراچول سوی. راتلونکی 50 کاله چې کاپیرانې غواړي چې د موږ نسل دوی خپل کړي، نو موږ به کار کړی وي، راتلونکي 50 کلونو کې به دا نسل څوک وي؟ ټول د اسلامیزم عقیدې والا خلک وي. او موږ سره چې نږدې انسانان دي د سرحدونو شاوخواو کې دغه نصابونه کرا هغوی ته مرتد کړو، نو هغوی به هم طالبانو هم به علم زده کړي، هم به د اسلامیزم عقیدې ولي، لمن به م غټېږي، بیرته به اسلامي امت هغه حالت ته ورسېږي چې نن اسلامي امت هغه حالت نه لري. او اسلامي امت کې ډېر انسانان په دې امید باندې دي چې بیا به ما دا په یاد دي طالبانو امارت چې کله فتح راغله، اول کال باندې موږ حج ته لاړلو، بیا موږ چې هغه نه راتللو له مینا نه، مینا ته چې تلو او راتلو، نو سپین بیرغ مو د ځان سره نیولی و. نو د دنیا ډېرو مسلمانانو به داسې رانږدې سول، تنا به یې د بیرغ مچو کوه، دومره امید په ارمان باندې ول. اسلامي امت
د دغه حالت ته نه د سپین بیرغ چې د دوی په کورونو ورپېږي دومره امیدونه ورته لري. پرون یو طالب ماته لیکنه راکړې وله، الله دې وکړي چې اول ما نه خفه سوی نه وي. ده وی چې تا د فلسطین د خور کومه هغه کړې ده، زه یوه ګرده ورته خرڅوم. دا د حل لاره نه ده طالب جانه. بیا به زه نن بل درو ښیم چې بلې خور، پرون مې تا ته یو درو ښوده که نه، نن بل در ښیم. هغه مې کوم ځای مولانا هلته همین اسرائیل لیکلي وو، کوم جینه ده فلسطین او څو بجې ده؟ 3:08. دا یو بل پیغام ده. دا چې ته ګرده خرڅوه، ته ګرده خرڅوه، اصلي شیانو ته متوجه سه. تر څه وخته پورې موږ دا ګردې خرڅوو؟ موږ دلته دومره پیسې لرو، دومره خزانې لرو که نه، ګردو ته څه ضرورت ده؟ دا خو د ډېر کمزوري حالت ده. راځئ موږ د کمزورتیا نه راوځو. زر زړه مه په تنګوئ، زر هغه مخلص انسانان دي موږ له قطاره مه وځئ. مخلص انسانان له موږ سره پاتې سي. په دې ټولنه کې ټول انسانان مخلصین نه دي. ګوره ټول انسانان مخلصین نه دي. په دې ټولنه کې هغه مخلص انسانان له قطاره زر مه وځئ، مقاومت وکئ، ستړي تېره کوي. زه خپله طالبانو په رب درته قسم کوم، کله دومره په تنګ سم که نه، چې زه ځان سره وایم چې بیخي مه طالب سره وي نه، خپله کتابخانه کې کښېنه او د رب سره هغه وکړه. نور بس دې ځکه زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم، دا ټولې هغه خبرې وې ګورئ چې علما یې هر څه دا کیدای شي نه تاسې اورېدلې وي، نه به نو دا زه چې په دې ټولنه کې خپروم، نو ما زه د ډېرو مشکلاتو اول ملیانو له مشکلاتو سره مخ کېږم. غټ پټم راته جوړ کړي، نو دومره مشکلاتو سره مخ کوي. زه خپله دې ته سم چې زه بیخي درس کوم. څومره وخت مخکې یو عالم راغلی و، د کویت نه راغلی و. موږ یو بل مولي صاحب ورور دغه ته ویلي چې زه یې ورته ښودلی یم چې دی بیخي افغانستان کې اوسېږي. زه ټول ترتیب ورته برابروم، دی په کویت کې هلته په کومه جامعه کې درس وکړي. دا د افغانستان خلک دا نه، زه خپل امت وینم چې د موږ امت، د هغه امت ته که زه دی راویښ کړمه، دا امت بیا د ټولې دنیا قیادت د دغه امت تر وسه کېږي. د هغه امت ته چې تر ټولو نه ډېر ویده امت ته. خو که دا امت راویښ سو، زه بیا هغه خوب وینم چې د دغه امت په لاس باندې به بیا د مدیترانې په دریاب باندې د افریقا نه بیا مدیترانې نه اروپا ته دغه انسانان بیا په کښتیو باندې د اسلام بیرغونه ورپوي. ځکه په دغه انسانانو کې موږ دا قوت وینو. هېڅ کله دا زه مترفه و متنعم انسان نه یم. دومره لویه بادشاهي کې زه هم ډېر انسانان پېژنم، زه هم کولی سم چې وزیر و والي و یو چوکۍ ولرم، خو چې زه دلته دشته کې اوسېږم، دا د کمزورتیا وجه نه ده، دا د دې وجه نه چې د اسلامي امت سره ایماندار ده. دغه متنعم حالت زه هم ډېر ښه درک کولی سم، ګرځېدلی سم، خوند راکوي. ما ته هم دا خوند راکولی سي. زه هم کولی سم چې د افغانستان یو لږه خلکو نه یم چې ډېر خلک مې پېژني، خو ما سره دغه یو درد چې دغه اسلامي امت کې داسې یو استعداد سته چې بیا د اسلامي امت د دغه ادرس نه بیا په پښو باندې درېدلی سي. نو حل وحید شی سو دا ده چې دغه علوم ټول راواخلې، دې ته د اسلام په رنګ رنګ کې نوی صیاغت وکړې، خام مواد راواخلې، دا خام موادو کې ته صیاغت وکړې، بیا د ټولنې ته وړاندې کې. دا څوک کولی سي طالبانو ورونو؟ دا څومره لوی مسؤلیت ده. دا تاسې چې دلته ناست یې مولا او طالب، تاسې ډېر ورونه طالبان دي که ډېر ورونه مو مکتبیان دي؟ دا اکثر و که نه؟ څو ورونه لرې؟ څو طالبان یې؟ شپږ دي. څوک دي طالب جانه؟ څو ورونه لرئ؟ بل ورور دي چی کوي؟ وایه طالب جانه، بل ورور دي چی کوي؟ یو طالب یې هغه 2 مکتب وایي. نو خو د دوی د ده غم در سره دی، دوی د ورونو غم ولې نسته در سره؟ دا ښه خلک دي که بد؟ د چا په وجه ښه خلک سوي؟ نو دوی د ورور نه هم ښه خلک جوړ کړه که نه؟ هلته هغه نصاب باندې کار ورته وکړه، هغه نصاب دا هره ورځ نارې مه وهه چې علم د علوم عصري ته هېڅ ضرورت نشته. یا مو دی وایي که نه وایي؟ که مباح دي کار شی دي، د ده 2 ورونه وایي، د ده 1 ورور وایي، د ده 6 ورونه وایي. وایي که نه وایي؟ ولې سر تنبه کوئ داسې یو شي سره چې هغه معقول نه ده؟ نو چې پې وایي راځئ نصاب باندې کار ورته وکئ، نصاب باندې داسې کار ورته وکئ چې د ده ورور هم بله ورځ ته د ده غوندې وي، د ده ورور هم د ده غوندې وي، د ده ورور هم د ده غوندې وي. بس دی چې دی ناست بیخي څوک دا فرق ونه کړي. اوس ما ته کله کله طالبانو محصلین ډېر راځي، لکه د افغانستان کې چې چا سره به د محصلینو ډېره جوړي په علماو کې علما سره،
ډېر محصلین کور ته راځي کله کله زه پوښتنه ترې نه کوم طالب جانه کم ولایت وي چې زه محصل یم د کمې پوهنځۍ د طب څوم کال دی د درېیم او څلورم د طالب او دغه فرق نه کېږي دا راتلونکي د امت دپاره څومره یو خوشحالېدونکی ده چې د طالب او د محصل د طب د پوهنځۍ د کمپیوټر ساینس د پوهنځۍ فرق نه کېږي امت دا موږ نه غواړي دا موږ نه امت نه غواړي چې دا ټول راواخله او مدرسې ته راوله ټول نه مدرسې ته راځي او نه اسلام ولتکن منکم طائفة یوه څه ډله دې راوځي چې هغه د امت تداوي وکړي